د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اړوند د تخنیکي او مسلکي ښوونځي زده کوونکو په خپل فکر او نوښت ګڼ شمېر برېښنایي او تخنیکي وسایل جوړ کړي. دا زده کوونکي وایي چې یاد تخنیکي او برېښنایي وسایل یې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي او که ملاتړ او لاسنیوی وشي له دې به هم ښه، منظم، معیاري او د اړتیا وړ وسایل جوړ کړي. دغو زده کوونکو د جوړو شویو وسایلو له ډلې یوه داسې وسیله جوړه کړې چې مستې په اسانۍ سره په شړومبو بدلوي. په دې وسیله یې 200 افغانۍ مصرف کړی او په بازار کې ارزښت تر 2000 افغانیو رسیږي. موږ ته په لوازم خانګي کې دغه مکسر هغه راکړل سوی و پروژه. موږ وغوښتل چې پخوا پر لاس باندې دغه تروې مخل کېدلې په ځاګ باندې، اوس موږ وکولی شو چې تر څو دغه ماشین جوړ کړو د ځان د اسانتیا لپاره. نوی بخاری را ما جور کردیم که از مواد اولیه است، از پیپ روغن است. این را تکمیل کردیم که قیمتش به 200 افغانی جور شده، در بازار به 2000 افغانی فروش است. په ورته وخت کې مسؤلین وایي چې د نویو میتودونو او لارو چارو له برکته زده کوونکو د نوښت او اختراع مفکوره خپله کړې او په دې برخه کې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کوي. الحمدلله شیان د موږ د شاګردانو باندې د عملي کار په نتیجه کې دغه شیان هم جوړ کړي دي چې یو قسم مالد ده چې ډي سي په ای سي اړوي او ای سي په ډي سي باندې اړوي. همدارنګه د کالی مینځلو ماشین ده او د نور ماشینونه دي لکه د تورویه سي جوړی. در ورکشاپ سیمپیچی ما اینجا استابلایزر تولید میکنیم، جور میکنیم و همچنان در ورکشاپ سیمپیچی بیتری چارج و مالد یعنی اینورتر که برق ایسی را به دی سی و دی سی را برعکس به ایسی تبدیل میکنه و ما در اینجا بخاری برقی تولید کردیم از پیپای روغن. لوګر کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په بېلابېلو انسټیټیوټونو او مسلکي ښوونځیو کې ګڼ شمېر زده کوونکي او زده کړیالان پر زده کړو بوخت دي.